السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن اصلي بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته د واټساپ یو ډېر پټ او خوندور کوډینګ درښایم چې تر دمهاله به تاسو نه وي لیدلی. نو ملګرو ډېر زبردست او پټ کوډینګ دی، واقعا چې تاسو به هم ورته حیران شئ. او که چېرته تاسو دغه طریقه دغه ټریک په واټساپ کې وکړئ، خپل ملګرو ته یې ور ولېږئ، نو حتما به ضرور هغه تاسو ته وایي چې تاسو په واټساپ کې څه ډول ټریک کړی دی، حتما دغه طریقه موږ ته هم راوښیه. نو ملګرو طریقه ډېره جالبه او ډېره خوندوره ده، ځکه چې طریقه نوې ده، تر دې مهاله به تاسو لیدلې نه وي. نو راځم ویډیو شروع کوم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې چې کوم د بیل آیکن راځي په دې لازمي کلیک درسره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو زه راځم په خپل موبایل کې واټساپ راخلاصوم. کله چې تاسو ملګرو خپل واټساپ راخلاص کړئ، د مثال په ډول تاسو راشئ ملګرو، د یو چا سره چټ کوئ، خبرې کوئ. نو کله چې تاسو مثلا چټ ورسره کوئ د یو چا سره، اوس ورته لیکئ چې سلام. کله چې تاسو سلام ولیکئ هغه ته مو ور ولېږئ، دا خو په ساده شکل کې دی. اوس د دغه لیکنې فونټ موږ څنګه بدلولی شو؟ دغه لیکنه موږ په څو نن ملګرو دغه فونټ طریقه د بدلولو درې خوندورې طریقې درښایم بغیر د کوم اپلیکیشن څخه، چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه ته په بېلابېل سټایل کې فونټ کې لیکنه کولی شئ. اوس ملګرو کله چې تاسو زه دا ځل دوباره لیکم سلام مې ولیکئ ملګرو. کله چې تاسو د خپل کیبورډ په دې خوا کې راشئ، دلته سټار وګورئ، سټار پیدا کړئ، په دې خوا کې د لیکنې سټار زیات کړئ او په دې خوا کې هم سټار زیات کړئ. ګورئ ملګرو دغه فونټ لیکنه وینئ تاسو په غټو تورو شوه، وینئ دغه بلوټ فونټ ته واوښته، هغه سلام د لاندې فرق لري، یعنې دغه غټو تورو ته واوښته. نو دا ډول په غټو تورو موږ څنګه کولی شو لیکنه کولی شو؟ یو دغه ملګرو او دوه نور فونټونو طریقې هم درته ښیم. مثال په ډول تاسو چاته اوس لیکئ چې احمد چیرته دی، احمد چیرته دی. اوس تاسو غواړئ د احمد په غټ فونټ ته واړوئ، که نه د احمد نوم. ګورئ ملګرو دا غټ نوم ته واوښت، تاسو وینئ په دغه طریقه سره تاسو غټ تور لیکنه هم کولی شئ. ملګرو دا خو یو توری ما درته وښوده، په اخر کې تاسو طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې مکمله لیکنه غټو تورو ته واړوو، هغه هم تاسو درښایم. خو دغه ویډیو تاسو تر پای وګورئ، هغه دوه نور فونټونه پاتې شول. کله چې ملګرو تاسو بیا راشئ، اوس غواړئ بل فونټ تاسو درښایم، مثلا زه درته لیکم چې سلام. اوس کله چې ملګرو تاسو د خپل کیبورډ دې خوا ته راشئ، البته د کیبورډ دلته دغه اپشن بېلابېل د کیبورډ کې دغه نښې فرق کوي، تاسو په دغه نښه لومړی سر کې زیاته کړئ او را به شئ دغه لیکنه به د دغې توري یا لغت په دې سر کې او وروسته کې دواړو کې زیاته کړئ، مثلا دغه نښه تاسو ته ښکاري. ګورئ ملګرو دغه اوس بل شکل ته واوښت، اوس دغه فونټ بدل شو، تاسو ته ښکاري د ده فونټ اوس دا ډول شو. که تاسو د لیکنې په منځ کې غواړئ هغه هم تاسو جوړولی شئ، تاسو د لیکنې په منځ کې راوستی شئ. او دغه دوهم فونټ شو ملګرو، دوهم ډول فونټ. او راځم دریم ډول فونټ ته. د دریم ډېر جالب او خوندور فونټ دی. مثلا تاسو چاته اوس ولیکئ چې سلام چیرته یې، تاسو دا ورته ولیکئ. اوس غواړئ ملګرو دغه لیکنه اوس بل شکل ته بدله کړئ. ګورئ کله چې تاسو د خپل دغه کیبورډ ما سره خو مالټینګ کیبورډ دی، کله چې تاسو مالټینګ کیبورډ په دغه عددونو باندې کلیک وکړئ او دې خوا ته دغه کوچنی اپشن راځي، په دغه کلیک وکړئ او د کیبورډ کې دې خوا ته یو اپشن راځي، دغه په سر کې ورسره زیات کړئ او دې خوا ته بیا هم راولئ، فاصله به نه ورکوئ، بیا به هم دلته تاسو دغه نښه ورسره زیاته کړئ. ګورئ دغه اوس دې شکل ته واوښت، دلته هم تاسو وینئ ملګرو هغه فونټ یې بدل شو، یعنې په لیکنه د پاسه خط راغی، یو دغه فونټ شو. او اوس ملګرو پاتې شوه دغه طریقه چې موږ څنګه کولی شو چې مکمله لیکنه دغه سټایل ته واړوو. دغه لیکنه موږ څنګه اړولی شو؟ کله چې تاسو ملګرو خپله لیکنه په واټساپ کې وکئ، ولیکئ، زه ویډیو لږه سکیپ کوم، تاسو ته یوه لیکنه لیکم او بیا تاسو طریقه درښایم. نو ما اوس دغه لیکنه ولیکله، زه غواړم دغه مکمله لیکنه په یو وار هغه فونټ ته زه غواړم چې کوم زه غواړم. کله چې تاسو ملګرو په دغه لیکنه کلیک وکړئ، دا به سلیکټ آل کوئ، مکمله سلیکټ. کله مو سلیکټ کړه، دې خوا ته به دغه سلیکټ کې دې خوا ته یو اپشن راځي، درې ټکي راځي، په دغه درې ټکو به تاسو کلیک وکړئ او لاندې چې کله راشئ ملګرو او دلته تاسو ته بلوډ راځي. کله چې تاسو په بلوډ کلیک وکړئ، دا لیکنه مکمله غټه شوه، تاسو ته ښکاري دغه غټه شوه. که تاسو دغه زه بیرته کاپي کوم، دلته رااخلم او د بلوډ ته کټ کوم، بل شکل ته اړوم. کله چې تاسو په دغه کلیک وکړئ، دې سلیکټ آل کړئ، بیا هم دلته راشئ او لاندې یو بل فونټ راځي ملګرو، دغه فونټ په دغه کې بیا دې شکل ته واوښته، تاسو ته ښکاري. زه بیا هم دغه لیکنه رااخلم، دلته یې پیسټ کوم، د بلوډ شکل ته کټ کوم
بیا سلیکټ آل کوم. ګورئ ملګرو دا ځل به بل شکل ته واوړي. تاسو ته زه طریقه بل درښایم. ګورئ دا ځل خط پرې راغی مکمله تاسو ته ښکاري. زه بیا هم بل شکل ته یې اړوم. نو په ډېرې اسانه او خوندوره طریقې سره دغه لیکنه تاسو بېلابېل سټایل ته اړولی شئ. ګورئ ملګرو دغلته تاسو ښکاري چې دغه لیکنه اوس بل شکل ته واوښته. وینئ دغه لیکنه فاصله زیاته شوه. نو ملګرو دغه خوندوره طریقه چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې دروښوده، تاسو په دغه طریقه چټ او خبرې د خپل ملګرو دوستانو سره کولی شئ چې دغه ډېره جالبه او ډېره خوندوره طریقه ده. واقعا که چېرته تاسو دغه طریقه وکاروئ، استعمال یې کوئ، نو خپل ملګري به تاسو ته بالکل ډېر حیرانه شي تاسو موږ سره څه ډول چټ کوئ. یو خبره په یو ډول رالیږئ، بل شکل په بل میسیج په بل ډول رالیږئ، نو تاسو ته به هغوی ډېر حیرانه وي. نو ملګرو دا به زموږ نننی ویډیو. کوم چې دغه ویډیو خوښ شوي وي ضرور لایک کړئ او دغه ویډیو له خپل ملګرو او دوستانو سره ضرور لازمي شیر کړئ تر څو هغوی هم د دغه طریقې څخه فایده واخلي. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.